د ایران جدي اخطار افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنېدو دا ځل د ایران تر پخوا جدي ټینګار. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او ایران نور نشي کولی نور دوی ته خدمتونه وړاندې کړي. عبدالحیان د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د کډوالو د نړیوالو فورم غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د دغو افغان کډوالو ډیر شمیر اروپا ته د کډوالو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا پوهنې او روزنې په ځانګړي ډول اوبو برېښنا او انرژۍ په ګډون د خپل هیواد د اساسي سرچینو پر وړاندې جدي ننګونه وبلله. هغه زیاته کړه چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ هڅه کړې چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند مناسبت شرایط، طبي او روغتیایي اسانتیاوې او همدارنګه د زده کړې زمینه برابره کړو. ټول ښوونځي ته تلونکي افغان ماشومان پرته له دې چې د دوی د کډوالۍ حالت یا د مور او پلار یې په پام کې ونیول شي د ایران په دولتي ښوونځیو کې نوم لیکنه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ ګاونډیو هیوادونو ته مرسته کوونکو هیوادونو او نورو ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغیزناکې همکارۍ په موخه د خپل هیواد ته د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، امنیتي او سیاسي بنسټونه رامنځته کړي. امیر عبدالحیان طالبان خپل هیواد ته د ستنېدو په برخه کې مسؤل وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې د طالبانو د یوه پلاوي د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو د بیرته ستنېدلو موضوع یاده کړې وه، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت له ایران وخت غوښتی و.